احمد مسعود غواړي چې د افغان پر ولس او طالبانو پر وړاندې وجنګیږي. احمد مسعود اوس تللی له کفارو څخه د مرستې غوښتنه کوي او له کفارو غواړي چې را شي افغانستان ته او جګړې ته د دوام ورکړي. او افغان ولس چې 40 کاله یې جګړه ولیدله وکړېدو غواړي چې دا یې بیا وکړوي او له ټولې نړۍ او د اسرائیلو نه د مرستې غوښتنه کوي. احمد مسعود د جګړې لپاره له اسرائیلو د مرستې غوښتنه کړې او هغوی ته یې ویلي تاسو باید د موږ سره اوږه په اوږه ودرېږئ او جنګ ته شروع وکړو. احمد مسعود وایي نه تنها اسرائیلو باید ټوله نړۍ له موږ سره ودرېږي او د طالبانو پر وړاندې جګړې ته دوام ورکوي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. افغانستان انټرنیشنل تلویزیون د اسرائیلي ورځپاڼې او اورشلیم پوسټ له قوله خبر ورکړی دی چې د مقاومت په نوم جبهې مشر احمد مسعود طالبانو سره د جنګ لپاره له اسرائیلو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. خبر کې راغلی چې احمد مسعود ویلي د اسرائیلو په شمول هر څوک چې وغواړي له موږ سره ملاتړ وکړي اړتیا ورته لرو او هرکله یې کوو. بلخوا د مقاومت په نوم جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل میثم نظري ته بیا ویلي چې احمد مسعود له چا سره مرکه نه ده کړې او اسرائیلو څخه د مرستې غوښتنه اړوند راپورونه ناسم دي. احمد مسعود په ورته وخت کې دغې مرکې پر مهال د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د نادریو او لانجو ته هم اشاره کړې او ټینګار کړی چې ستونزې باید د خبرو له لارې حل شي ځکه په وینا یې جګړې د ټولو په زیان دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبره ده. الله په امان، تر بیا خیر چارې.